بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن څلورنۍ چهارشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د ربیع الثاني میاشتې 24مه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د لړم میاشتې 19 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. هرات ته د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر سفر. د لویدیځ زون د سرې میاشتې مسؤلان په هرات کې و زلزله ځپلو ته د نږدې 100,000 کورنۍ سره د مرستو د ویش خبر. او په هرات کې د تیکا دفتر لخوا د شعر او مضمون لیکلو سیالۍ جوړېدل. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمر یم. د کانونو او پټرولیم وزیر شیخ شهاب الدین دلاور د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ هرات ته سفر وکړ. هغه د دغه ولایت له زلزله ځپلو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې وایي چې هرات د غوریان د اوسپنې د کان په ګډون ډیر کانونه لري چې د 4 کانونو قرارداد د میلیونونو ډالرو په ارزښت سوی دی. د سیمې ادارې مسؤلان هم وایي چې هرات د مرمرو، اوسپنې، ډبرو سکرو او سمنټو په څیر کانونه لري او د دغه کانونو په فعالېدو سره به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره سي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. هرات ولایت ته د کانونو او پټرولیم وزیر سفر. شیخ شهاب الدین دلاور د دغه ولایت د سیمې ادارې له مسؤلینو سره په کتنه کې د هرات د زلزله ځپلو کورنۍ سره خپله خواخوږۍ څرګنده کړه. وینه باشه که معادن هرات کلگی در دست یک وزیر معدن باشه، باید در دست والی صاحب باشه، در معاون صاحب باشه، در سفارت خبر باشه، کلگی خبر باشه. رسول کریم صلی الله علیه و سلم گوید اتقوا مواضع التهم، شما از جای تهمت خود را نگاه کنید. این کلگی اداره شما باید شریک باشه که نه ما تهمتی باشه، وزیر تهمت بیاید، نه رئیس ما بیاید، نه دیگر بیاید و کلگی شما خبر باشید که این عواید به کدام طرف میره. هغه دا هم وویل چې د هرات د سمنټو فابریکې په ګډون 3 د سمنټو فابریکې به په کلنی ډول د 3 میلیونو بورې سمنټو د تولید ظرفیت ولري چې 15,000 تنو ته کار ته اړتیا لري. د هرات ولایت د چست شریف کوم سنگ مرمر سیتی کوم معادن سیتی دا د دنیا په سطح باندې اعلی ترین سنگ مرمر. یه وقت به شما معلوم شود که سنگ مرمر هرات پروسس شده باشه و تو خانه جور میکنی، پیسه داری و باز تو خریداری میکنی. اون قیمت و قدر سنگ مرمر هرات به شما معلوم میشود. همدارنگ په هرات نور جای کې تراورتی سنگ مرمر په ډیر غټ اعلی درجه او په لوی مقدار الحمدلله تعالی دوم اوس ملتوی یک معدن در غوریان و سوال غوریان از نمک ما شما داریم. په ورته وخت کې د سیمې ادارې مسؤلان هرات ته د کانونو او پټرولیم وزیر د سفر د هرکلي پر مهال ټینګار کوي چې د هرات د سمنټو فابریکې او نورو کانونو په کار پیل سره به ګڼ شمېر کاري فرصتونه برابر سي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت د بریا له امله په هیواد کې د کانونو استخراج او پانګونې ته ځانګړې پاملرنه سوې ده. د لویدیځ زون د سرې میاشتې سیمې اداره په دغه ولایت کې له زلزلې ځپلو نږدې 100,000 کورنیو سره د مرستو د ویش خبر ورکوي. ویل کېږي چې په دغو مرستو کې نقد پیسې، خوراکي او غیر خوراکي توکي، جامې او طبي توکي شامل دي چې د تلې میاشتې له 13مې نیټې څخه د لړم میاشتې تر 8مې نیټې پورې د زندهجان، ګلران او رباطسنګي ولسوالیو په زیانمن شویو کورنیو وویشل سول. نور حال په چمتو کړي راپور کې. په هرات ولایت کې له لومړۍ زلزلې څه باندې یوه میاشت تېرېږي. په دې موده کې اسلامي امارت او کورنۍ او بهرنیو مرستندویو مؤسسو د دغې پیښې له زیانمن شویو سره د مرستې په موخه خپلې ډیرې هڅې کړې دي.
له دې جملې څخه په هرات کې د لویدیځ زون د سرې میاشتې اداره هم یو له هغو ادارو څخه وه چې له پیښې وروسته په لومړیو ساعتونو کې د زندهجان، ګلران او کشک رباطسنګي ولسوالیو له زیانمن سویو سره د مرستې لپاره ورغلي وه. د میسی ولسوالی تقریبا 17801 فامیل ما زیر پوشش گرفتیم. در می 17801 فامیل مواد غذایی 8206 خانه و غیر غذایی همراه 9282 خانه و پول نقد 322. این مجموع میشه 17801. غیر از این به 2000 فامیل پول نقد دیگه کمک کردیم که او را همراه از این جمع شوه. این تقریبا 20000 خانه میه. د هرات د لویدیځ زون د سرې میاشتې ریاست دغه مسؤل په دوام کې ټینګار کوي چې په دغو کورنیو د مرستو د ویش ترڅنګ د زندهجان، ګلران او رباطسنګي د بیلابیلو کلیو له زیانمن سویو کورنیو سره بیړنۍ مرسته هم سوې ده. نو دی کې موږ سره ترکیه هیواد کومک کړی دی. اوس یې پرون موږ ته 1000 دانې خیمې هغوی تسلیم کړ. مرکز امداد ملک سلمان دوی ډېر زیات برخه اخیستې دی. ایران برخه اخیستې دی. یو تیاره ډک د چین نه راغلی و او دا بله ورځ چې دی د عمان د هیواد نه یو غټه تیاره راغی چې هغه 88 ټونه هغې کې مواد غذایي غیر غذایي چې غیر غذایي کې هغه 300 خیمې وي چې هغه موږ اوس په دې متضررینو تقسیم کړلې. دغه رنګ د جاپان سره صلیب نه دا او فدریشن نړیوال فدریشن او دغه رنګ سره صلیب دا په داسې حال کې دی چې اوس هم په هرات ولایت کې له زلزلې څخه څه باندې یوه میاشت وروسته هم د اسلامي امارت او مرستندویو بنسټونو له لورې له زیانمن سویو سره د مرستو لړۍ دوام لري. په ورته وخت کې له پاکستان څخه د زرګونو افغان مهاجرینو له ایستلو سره په هرات ولایت کې د اسلامي امارت لوړپوړي مسؤلان د افغانانو د اخراج پر چټک بهیر نیوکه کوي. د هرات د والي مرستیال مولوي حیات الله مهاجر وایي پاکستان د نړیوالو او اسلامي معیارونو په پام کې نیولو پرته افغانان اړوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ واټن رامنځته کړي. له پاکستانه یو شمېر راستانه سوي کډوال وایي چې د دوی د ستنېدو بهیر ظالمانه او ځورول سوی دی. خو د پوهنتونونو استادان هم په دې باور دي چې د ژمي په رارسېدو سره له پاکستانه د افغانانو چټک اخراج د دواړو هیوادونو پر اقتصاد منفي اغیز کولی سي. دوی وایي چې د پاکستان حکومت باید د نړیوالو او بشري معیارونو په نظر کې نیولو سره د مهاجرینو حقونو ته پام وکړي. په همدې حال کې د اسلامي امارت د مهاجرینو چارو وزارت ویلي چې د روان کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستان څخه د راستنېدونکو افغانانو شمیر له 230,000 څخه اوښتی دی. په هرات کې د تیکا د دفتر لخوا د شعر او مضمون لیکلو سیالي جوړه سوه. په دې سیالۍ کې له 80 څخه زیاتو کسانو برخه اخیستې وه او د هر کټګورۍ 3 ګټونکو ته انعامونه وویشل سول. نور حال په چمتو کړی راپور کې د ترکیې فرنګي دفتر یا تیکا په هرات ښار کې د شعر او مضمون لیکنې سیالۍ ترسره کړې چې پایلې نن د یو پروګرام په ترڅ کې اعلان شوې. د تیکا دفتر مسئولین وایي چې دغه پروګرام د ځوانانو د ظرفیتونو د لوړولو په هدف جوړ شوی دی. مقاله نویسی شیر سرایی است و همکاری مؤسسه یاران شفاف دفتر تیکا مقیم هرات برنامه برگزار کرد، اعلام کرد در زبانهای گوناگون جوانان میتونستن این مقاله یا شعر خودش بنویسن. پشتو، داری، فارسی، زبان ترکستان مورد لهجه‌های ترکی دیگر که در افغانستان اسبستکی، ازبکی، ترکیه، ترکمن ترکی هر زبانی که بخواستن در مورد توسعه برای این کشور نظر فکری، احساساتی، تفکراتی که داشتن نوشتن و تقریبا 30 تا مقاله و شعر دریافت کردیم. بین اونا 3 تا برنده مقاله شدن، 3 تا هم برای شعر شده است. د دغه پروګرام همغږي کوونکي د دغه ډول پروګرامونو علمي ګټې هم یادوي او وایي چې د شعر او لیکنې سیالۍ موخه د استعدادونو هڅونه او وده ده. افغانستان نیاز داره برای توسعه. ما از ابعاد مختلف میخوایم که توسعه را به معرفی بگیریم. یکی از دید اقتصادی میبینه، یکی از دید فرهنگی میبینه، یکی از دید اجتماعی میبینه. ما از همه ابعاد میخوایم که جوانا تمرکز اصلی اینا بر توسعه و پیشرفت کشور و پیشرفت خود از اونا باشه و هدف ما نسبت به که انتخاب کردیم که تحت نام توسعه پیش بریم تنها دیدگاه ای بوده که ما بتونیم جوانان را بر مسیر توسعه سوق بدیم.
خو د دغه پروګرام یو شمېر ګډونوال د فرهنګي او علمي ودې او بډاینې په برخه کې د رقابتي پروګرامونو پیلول ګټور بولي. جوانان قوت قلب یک جامعه هستند. چه خوبه که از جوانان استفاده بشه. امروز کشور ما به جوانان ضرورت داره. خدا را شکر جوانان بیشتر این روزها رو به مطالعه آوردن و بیشتر مقالات بروز میدن و کتاب‌های چاپ میکنن. بیشتر جوانان امروز ما شاهد هستیم که شعرهای بسیار زیبایی نوشته بودند و همچنان مقالات بسیار زیبا. د یادونې وړ ده چې د شعر او مضمون لیکنې سیالۍ څو میاشتې وړاندې په هرات کې د تیکا او یوې خصوصي مؤسسې لخوا په لاره اچول شوې او ګټونکو ته جایزې هم وویشل شوې. د هرات ولایت د سرې میاشتې د پیښو عمومي مدیریت د فعالیتونو په دوام کې دا ځل د لویدیځ زون رئیس شیخ یار محمد فاروقي په فرمان او د هرات ولایت د سرې میاشتې رئیس مولوي احمد راشد تر څارنې لاندې د هرات ولایت د سرې میاشتې نمایندګۍ د سروي ټیمونو لخوا په زندجان ولسوالۍ کې له زرو د زلزل ځپلو کورنۍ څخه سروي دوام لري. په دې سروي کې د یاد ولسوالۍ ټول هغه کلیو تر پوښښ لاندې نیول شوي چې تر اوسه یې مرسته نه وه ترلاسه کړې. د یادو سیمو د اړمنو او مستحقه کسانو تر پېژندنې وروسته کارتونه ویشل شوي او په پام کې ده چې ډیر ژر به دغه کورنیو ته کومکي مواد وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د سرې میاشتې سروي ټیمونو کور په کور سروي کړي او د وروستۍ زلزلې ځپلو کورنۍ ته د مرستو کارتونه ویشلي دي. د هرات ولایت د حج او اوقاف ریاست مسؤلان وایي چې سږ کال په اتلې میاشت کې د سوداګریزې سکتور له تفاهم لیک څخه د دغه ریاست عواید 2,02,440,902 افغانۍ سوي دي چې د مستاجرینو لخوا د بانک بیاناتو سره سم د بانک ته سپارل شوي. مسؤلان زیاتوي چې په ورته وخت کې 10,850 کیلو غنم د مستاجرینو لخوا د هرات سیلو ته رسول شوي دي. محترم ولیدونکو، اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. پنجشنبه هرات ښار لمر 1 درجه شل تیتای څلور، غوریان لمر 1 درجه 21 تیتای څلور، کراخ لمر 1 درجه 14 تیتای 3 او پښتون زرغون لمر 1 درجه 19 تیتای 1. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. هرات ته د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر سفر، د لویدیځ زون د سرې میاشتې مسؤلان په هرات کې و زلزل ځپلو ته د نږدې 60,000 کورنۍ سره د مرستو د ویش خبر. او په هرات کې د تیکا دفتر لخوا د شعر او مضمون لیکلو سیالۍ جوړېدل. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو پولیس ته راسپارم.